د روژې لومړۍ ورځ ده او راغلي وو کونړ مرکز اسداباد ښار ته. دا اچار دي که نه؟ اچار دې ته څه نوم وایي؟ دې ته وری. کونړ ښار ته بازار ته څوک راوځي او روژه ماتي لپاره یو څه وړي نو د پهلوان چکني ورسره خامخا وړي. نو دا راته ووایه پهلوان ماما چې د ورځې تقریبا څومره چکني وباسي؟ د ورځې 10 سړی. معلومیږي دا یو دغه سپینه ده دغه چالانه دا ده ورسله سلاد دي دغه نشنل پاکستاني اچار دي کابلي اچار دي دغه داخلي خپل موږ چې کوم د مرچ یو دغه دي نو الحمدلله ډیر زیات دي لکه د خپل خبريالي سره د دې ترڅنګ زی یو کورس کې مدیر یم ما د هغې په څنګ کې به غرمې نه وروسته دوی سره راځم هلته ولاړ یم بس چې څه مې د وسه کېږي کوم. خلک ډیر شکایت کوي چې روژې پر راتګ سره دکانداران د خوراکي توکو بیې لوړوي. څنګه بیې لوړې شوي که په همغه حال پاتې دي؟ د وړو بوجۍ په څو ورکوئ تاسې ښه وړه اوس؟ ورکوو په 1410 روپۍ باندې. سلامونه د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې ښه به یاست یو د صحت په جامو کې منغښتي وئ. درنو لیدونکو د هر څه نه مخکې درته د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو په پار مبارکي وایم او په دې هیله یم چې دغه میاشت در باندې په عبادتونو او خوشحالۍ کې تېره شي. نو موږ هم د روژې لومړۍ ورځ ده او راغلي وو کونړ مرکز اسداباد ښار ته. دلته به دغه ښار له بېلابېلو خلکو سره خبرې کوو، د هټیوالو سره به غږیږو، د خوراکي توکو د نرخونو باره کې به غږیږو ځکه اکثره خلک شکایت کوي چې په دغه میاشت کې د روژې د رارسېدو سره سره دلته هټیوال د خوراکي توکو دغه قیمتونه پورته کوي. نو دغه ښار به تاسې ته موږ په ویډیوي بڼه باندې وړاندې کوو چې د روژې په راتګ سره اسداباد ښار کې کوم بدلونونه راغلي دي او د خلکو خبرې به هم تاسو سره شریکوو. په خپرونه کې را سره تر پای پاتې شئ. درنو لیدونکو نو لکه څنګه چې په روژه کې دغه د اچار او چکنیانې بیخي زیاتې خلک کورونو ته وړي او د روژه ماتي کې ورنه استفاده کوي. دغه تاسې کتلی شئ یو ځوان څنګ ته ولاړ یم، ګڼ شمېره چکنیانې اچار او مربا دا شیان یې راوړي دي او خرڅوي. د سره یو څو خبرې کوو. په خیر راغلی سړی مشي. خیر اوسې خوشحاله اوسې هر کله راشي. خیر اوسې مننه. نوم دې څه دی؟ نوم دې واخله. نوم مې سهارالله سهار. کوم ځای اوسېدونکی دی؟ د کونړ مرکز. مرکز ډېر ښه. څنګه ماشاءالله شیان خو دې برابر راویستلي دي. لومړۍ روژه د روژې سره څنګه؟ الحمدلله شکر دی په دې ساعت بس کاروبار هم لګولی دی. نورو کلونو کې هم روژه کې دا شیان راوباسي؟ او نورو کلونو کې هم راوباسي. څه در سره دي؟ بس 4-5 قسمه اچار دي، 2-3 قسمه چکنیانې دي، چاټ دی، کچالو دی. او څنګه د قیمتونه څنګه دي؟ پخوا پرتله خو ډېر شوي دي. نه ښه دي ګزاره کې شکر دی په دې ساعت. قیمتونه ښه دي. دا اچار دي که نه؟ اچار دې ته څه نوم وایي؟ دې ته وری. دې کې ګران اچار کم دي؟ ګران اچار دا پاکستاني اچار دی تیلي. دا پاکستاني ګران دي. دا کیلو په څو ورکوئ؟ دا کیلو 100 روپۍ. او چکني پکې کومه ګرانه؟ نو مختلفه چکنۍ دي. دا دې باندې لږ مصرف شوی ده. دا کیلو 100 روپۍ دې کې څه اچوئ تاسو؟ دې کې را بلا ده لکه څه؟ بس بادرنګ دی پکې، پیاز دی پکې، ټماټر دی، کاهو دی، هر څه پکې دی، ماسته دی پکې، سرکه ده پکې، مختلف شیان پکې دي. او څنګه دغه د روژې په راتګ سره خلک ډېر شکایت کوي د خوراکي توکو دا بیې هم لوړېږي چې لوړې شوي خوندي؟ نه دلته ښه دي خو دا ښکته نه معامله غځېږي ده.
هغه ځینې لوړه ده. معامله هغه په روژه مات کې ډېر شي ډېر خوښېږي چې خورې ډېر روژه ماتې کې پلو د روژه ماتې کې خوښېږي. ښه دا خو اکثره خلک دا وریجې په روژه ماتې کې ډېرې نه خوري ستا بیا پلو بس زما خوښېږي. او په پښمني کې ډېر شي ډېر خوښ پښمنۍ کې هم دغه پلو ښه پلو نو پلو داسې سره مینه ډېره ده. خورې ډېر هسې دې خوښېږي که نه ځان ته برابرې بس برابرو مې هغه بیراني برابرو پلو زه ډېر ښه خدای دې کاروبار بختور خوشحاله اوسي کور ودان هر کله کور ودان. مرنه په خیر اوسي. درنو لیدونکو نو لکه څنګه چې پوهېږئ روژه ده او خلکو بېلابېل شیان راویستلي بازار ته او خرڅوي د خرڅ لپاره. نو دلته یو مشر ګورو چې څه خرڅوي ډېر رش پې جوړ دی خواته ورځو ګورو چې دغه خلک یې ډېر تقاضا کوي دا څه دي او ډېر اخلي. راځئ را سره. السلام علیکم. مشر سړی مشر څنګه وضعیت ښه دی؟ الحمدلله خیر ماشاءالله کاروبار خو دې ښه روان دی. څه شی دې راایستلي مشره؟ والله بس د چولې په هغه راایستې دي پانچې او چولې د روژې هم دغه شیونه دي چې خلک غواړي یا چولې او یا پانچې دغه چولې او پانچې دې راایستي. دا نورو روژو کې هم راوباسي که نه دا لومړی ځل؟ نه دا خو هره روژه کې زمونږ هم دغه کار یو روژه کې مې او بغیر روژې مې څه شی ډېر خرڅېږي ستا دې سامان کې؟ چولې ډېرې خرڅېږي. چولې ډېرې خرڅېږي. نو څنګه دلته خو ډېر خلک چولې خرڅوي په رش پتا یو څه ماشاءالله ډېر دی دا څه برکت دی دا چې په تا رش ډېر دی؟ بس دا د الله رحم دی نور دا کې څه برکت نشته دی. هر سړی هم دغه شی په خولو کې کوم خاص تخنیک خو نه کار نه څه هېڅ هم نشته دی. بس د الله خپل یو احسان دی په سړي باندې دغه وکړي صرف دغه یې چې خواري کوو الله پکې برکت اچي. نور چکنیان شي خو د وسن دي راایستي پانچې دي که نه؟ پانچې دي او پانچې د کیلو په حساب خرڅوئ؟ نه دغه خو هغه د کوجې په حساب باندې خوراک په حساب باندې جوړو 100 روپۍ خوراکي خو همداسې هم هغه د کو خو بیا لږ شی ډېر و. او څنګه روژه څنګه سخته خو نه ده؟ الحمدلله ډېر الله احسان. روژې په یخنۍ کې راغلې که نه؟ ډېرې ښایسته روژې دي. الله دې ټولو او ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي چې ونیسي. روژه کې خو به دغه بیې تاسې پورته کوئ نه د دې شیانو؟ نه ولا دغه شیانو نه کوو زمونږ خو هغه نشته دی خو اخوا د ګډو خلکو نه دغه دی چې هغې وړو غړو دغه شی نه ریټونه نو اکثره خلک شکایت کوي چې روژه کې بیې خلک پورته کوي. نو له ټولو تجارانو او له ټولو هټیوالو مهیله ده چې له دغه چارې څخه ډډه وکړي او یو غږ په هغه څوک چې مونږ اوس ګوري هغه ملګري چې وسې کېږي هر روژه ماتې کې یو کاسه یا یو قلم ننګولی د خپل بېوسه ګاونډي ته ورولئ نو ستاسې به هم ډېر اجر وشي او هغې هغه وږی نس به پې موړ شي. داسې به کوو که نه؟ انشاءالله ډېره مننه. بس کاروبار کې دی خدای برکت واچوه. کور دې ودان. مننه ډېره مننه. درنو لیدونکو نو بیا هم ستړي مشئ دغه د خلکو رش به دلته بیا هم تاسې ګورئ او دغه دلته یوازې فقط چکني خرڅېږي او دغه چکني ډېره مشهوره ده چې کونړ ښار ته بازار ته څوک راوځي او روژه ماتي لپاره یو څه وړي نو د پهلوان چکني ورسره خامخا وړي او نوم به هم شاید اورېدلی کونړ میشتو ملګرو دغه هغه پهلوان دی چې چکني ډېره مشهوره ده. نو ورځو یو څو لنډې خبرې ورسره کوو. السلام علیکم. ستړی مه شي. وعلیکم سلام نور ښې څنګه یې په خیر یې قراري ده؟ الله رحم دې خپله ښې روژې سره څنګه یې؟ بالکل ټیټ یم. څنګه چکني ده فقط در سره که نه؟ چکني ده کچالو چکني سلاد او ماشیني رش خو ماشاءالله ډېر دی. څنګه دلته خو نور هم چکنیانو والا ډېر دي په تا باندې رش یو څه ډېر نه دی؟ ډېر دی او بلې نه دی. د خولې خوان وله سازئ؟ دا نور خو مله د خولې خوان سازئ؟ وله ورانۍ که نه چی شی چې د چکنۍ کې دا چې دومره رش دی؟ دې کې تشه د مور دوا ده. فقط د مور دوا ده پکې. او دغه په کوم نوم باندې مشهوري ده چې خلک بازار ته راځي او تا پیدا کړي؟ پهلوان چکني. ښه پهلوان ډېر مشهور دی همدا دی که نه؟ ښه
نو دا راته وی پهلوان ماما چې د ورځې تقریبا څومره چکني وباسي د ورځې 10 سړی 30 دړۍ دا 30 دړۍ دغه ټول شیان پکې چې کنه دغه چکنۍ وزن 30 دړۍ دله زړی تش ماستی نه دکاندار له مې لږ مخکې راواغست نو 30 دړۍ چکنۍ د ورځې وباسي دلته پکې ومنه که چالوي که نه دا نه نه ټاپ کې پکې سرکۍ نور شي نه په قدم دا چکنۍ ټماټر پکې پیس پکې هم په قدم دا چکنۍ نه دي چولې شي خور سره نه نه رسیدګي نشم کولی ها نر کار مې یاد زه بس خدای دې په کار کې نورم برکت واچوي تاسو لم خیر او برکت درکړي کور ډېره مننه کور ودان درنو لیدونکو نو د روژې لومړۍ ورځ د ځای په ځای باندې هر سړی خپل د حلال رزق د ګټلو لپاره بېلابېل شیان راویستلي ډېری چکني ده او اچار دي نو دلته د یو څو نورو ملګرو سره ولاړ یم چې بېلابېل اچار او چکنۍ راویستلي دي او له دوی سره یو څو خبرې کوو ستړی مه شي په خیر خیر مهرباني کور مودان په سر کې خو دې نوم واخلم نوم مې احسان الله دی او د مرکز د آباد کوم دغه چنګري پروشي لرم ښه ډېره ښه ده نو د دې روژې کې خو دې دا شیان راویستلي له دې بوزه کې د دې نه مخکې به شی کوو د دې نه مخکې خو دغه هوټل لرو خپل او دغه کې چې دغه د هوټل دغه روش او پلو او سبزي او دغه قورمه او دغه د هوټل د خوراکي توکي چې کوم دي هم دغه خرڅ او پاخه چکني دې څو قسمه راویستلي چکني خو الحمدلله ماشاءالله ډېره تقریبا دا معلومیږي دا یو دغه سپینه ده دغه چالانه دا ده ورسره سلاد دي دغه نېشنل پاکستاني اچار دي کابلي اچار دي دغه داخلي خپل موږ چې کوم مرچ دغه دي نو الحمدلله ډېر زیات دي لکه ډېر اچار خو ډېر قسمونه دي او الحمدلله اچار خو بيخي ماشاءالله ډېر ټولو کې ښه اچار کم دي نو ټولو کې ښه اچار به دا نېشنل اچار دي دا پاکستان خلک ډېر نېشنل دغه پاکستاني اچار دغه پاکستاني اچار دغه تیل دا خطرناک خلک خوښوي او دا دې کې زمونږ خپل افغان وطن تولید کم دی تولید هم شته دا چارج کوم دی دا به وطني ته کابل اچار دی ته ویل کی دا دغه یو هغه سره پروت دی دا کابل کې جوړي او دا کابل ته خپل تاسو کوم اچار نه جوړو کابل دغه اچار مخ نه جوړو خپل فقط دغه چکني جوړو لاسي چکني نه فقط جوړو بس هم دغه چکني او اچار دی سره مربا نشته نه مربا نشته بس هم دا مربا لګه خوګي لګه خوګونم کار اخلي ور نه خوګون کار خوګل ته زیږی نه بس اوس هم دا چا خبره ډیر زیات زم لا ډیر نه شي کول ورسېږي نشو کار زه ډیر خدای نو څنګه روزه خو باسانه شکر الحمدلله بخیر نور برتله بخیر ماشاءالله خیر بعض خلک روزه کې هغه روزه بدنامي او غوسه کوي او خپل ناکامي ده چې روزه بدنامي ځکه روزه خو ماشاءالله برکتونه میاشت نو پته کې چې دا برکتونه بدنامي دا به خپل بدنامي ده او ټول ملګری ول خیر خپل یو بیوسه گاونډي سره یو مرسته کوي دا خو روزه کې حق هم دی چې بیوسه گاونډي سره باید مرسته وشي او دا غلاس نیوي باید روزه ما دي کې د دسترخوان شړر خوخي چې پراته یو بته چې ټول هم دا خورم روزه ما دي کې خو ماشاءالله ټول پراته چې ټول ستاب کې شړر خو یاره سبزیجات مو ډیر زیات خوخي سبزیجات دي خو یو پښمنی کې پښنمی خو به خوخه به خمازه او کنه سړی غزړه باندې نو چې ښه شي دی ځکه هغه د سې چې د روزه سٹارټ کنه نو ته چې بعد روزه د بازار خطر ځکه نو باید خوخه سړی وخوري هغه خوراک چې پروتین خو واده بعد هغه سړی وخوري د خاطر چې ټول ورځ په سړی په انرژي کې او د روزمره ژوند په مخ کې ویسي ډیره مننه کور مودان خدای مابار جنتي خیر وس بیا هم ستړي مشه څنګه ته مې زمونږ خوږ ملګری هارون درد ولاړ دی ډېر یو باهمته ځوان دی د سره یو څو لنډې خبرې کوو په سر کې خو ستړی مشي ډیره مننه شاداب صاحب تاسو نه مننه خوشاله اوسئ تاسو ستړي مشي بخیر راغلی د روژې ول ورځ مبارک شه ډیره مننه تاسو ته د مبارکي او ټولو مسلمانانو ته د مبارکي نو لومړی ځل دی چې زمونږ د پامیر ټي وي په سکرین باندې راځي ډیر بیا هم په خیر راغلی خوشاله اوسئ ډیر زیات خوشاله یم مولا پامیر ټي وي خو زه فالو کوم ګورم تعقیبوم خبرونه واقعا د قدر وړ دي او د خلکو راسا غږ رسوي بل د تفریح په برخه کې خلکو ته ډیره ښه زمینه سازي کړې ده نو زم ګورم تعقیبوم خوشاله یم چې استاد سره خبرې کوم پر ودان مننه درد صاحب نو ملګری خو به شاید ځینې پیژني درد صاحب چې دی زمونږ ژورنالیست ملګری دی او زلا راډیو ټلویزیون سره کار کوي خو بیا دلته د ورونو سره مرسته هم کوي په دې روژه کې که نه دغه چکنین او شیان راوړي نو بعضې ملګري داسې درد صاحب کې ډېره عاجزي پرته ده نو په همدې خاطر څنګه د ورونو سره مرسته کوي که نه او بالکل زه د وظیفې سره سره د خپلې خبریالۍ سره سره د دې تر څنګ زه یو کورس کې مدیر یم د هغې په څنګ کې بیا غرمې نه وروسته دوی سره راځم هلته ولاړ یم بس چې څه مې د وسه کېږي کوم هغه هسې ناست نه خان بېګار هم ښایي که نه
نه هسې ناسته خو زه ته خو هسې هم نه ناست خو بیا هم هغه پري وخت دې ختم کړی دی بالکل نه زه خود زه وایم داسې ورځ راشي چې زه باید ستړی شم چې زه ستړی نه شم هغه ورځ خوند نه راکوي کار نو سهار نه به په خپلو نورو کارونو کې مصروفه وي بعد له وخته دلته راځي او همدلته راځم دوی ورونو سره مې بس دغلته مصروفه یم دغه چکني خرڅوم چې ودي ودي پسې راته څه ډېر ښه ښه شیان دي ملګري به تصویر کې ګوري داسې دی کې داسې څه شی دي تاسې کور کې جوړوئ کم کم شیان کور کې جوړوئ دا خو دلته بازار کې مونږ په خپل لاس باندې چې جوړو ځینې بازار کې جوړو خو که چالان چې دي هغه به کور کې جوش کوو او د دې تر څنګ د مکروني کور کې جوړوي راوړي دلته او د لوبیا او چولې چې دي دا کور کې جوړو نو ټول دلته داخل د بازار کې جوړو یو شکایت دلته خلک کوي چې د روژې په راتګ سره دغه هټیوال د خوراکي توکو رابای پورته کوي څنګه ستا له نظر دا ځل خو به دا کار نه کړی نو د روژې خو داسې میاشت چې دا برکتي میاشت او په دې میاشت کې باید موږ او تاسې هڅه او کوشش دا وکړو چې مسلمانو ته خیر ورسوو نه داسې چې په هغې باندې ظلم وکړو جبر کې وکړو که صله رحمي ونه کړو نو حد اقل دونه ظلم هم ونه کړو چې هغه د حد نه زیات دي نرخونه واقعا هم دا خبره صحیح ده زیاتو خلکو دا روژې میاشت داسې یو سیزن ځان ته ګرځولی چې سیزن ناروان دی په دې کې به ګټه وکړو خو ولې که وګورو دي نه 11 میاشتو کې ګټه کوو راځي د یوه میاشت کې سر باندې خپل سر باندې یو جنس ورکوو یو مسلمان ورته ځکه دا داسې میاشت ده چې په دې کې ډېر زیات اجر لري ډېر زیات ثواب لري او انشاءالله تر اوسه اوس حال کې خو حالات کنټرول دي ښاروالي ګرځي نرخونه کنټرولوي او کنټرول شوي هم دي خو زما بیا هم د ټولو دکاندارانو دغه غوښتنه ده چې هغوی جمعواري ونه کړي احتکار ونه کړي د شی کینی دي چې هغه سیزن ته وساتي چې دې باندې وخت راځي ګران بشي به قیمته خرڅ کړو او یا په یو قیمت جنسي په بلې خرڅوي نو باید دکانداران ورونه هم دغه غوښتنه ده دا به ونشي او هر مسلمان پکې باید تر خپل وسه خپل ګاونډي بې وسه ورور سره مرسته وکړي بالکل ډېره مننه درد صاحب دا راته ویوه چې د روژه ماتي په دسترخوان د کم ترکاري ډېره خوښېږي یاره ترکاریان خو ډېرې ترکاریانې دي او خو زما چې خوښېږي زه داسې شی خوښوم شاید ډېر خوښ هم نه شي زما به کریله ډېره زیاته خوښېږي چې کریله خو یو څه ترخه نه وي بس هغه تریخوالی مې ورله خوښ دی په هغې خورم ته خوږ سړی خواږه خواږه شیان خوره نو که دا ډېر خوږوالی مقنی کله کله لږ باید تریخ هم شي پښمني کې به څه شي سره لګي نو وریجې او ښوروا چې هغه به ګواره کوي او نو هغه وخت کې خو سړي زړه لږ بند دي نو داسې خوراکي چې اساني به او نه هغې زه خوراک کوم الحمدلله یو درې ډوډۍ پښمني کې خورې نه درې ډوډۍ خو کم ډوډۍ هم خورم او ورځ خورم وریجې ډېرې خورم چای هم څښې شین چای څښم شیدو چای نه څښم معدې تکلیف ډېره ښه ده ډېره مننه درد صاحب خدای دې په هر ډګر بریالی لره کور ډېره مننه تاسې ډېره مننه خوشحاله درنو لیدونکو نو د یو تن هټیوال چې دغه غټه سودا وړه غوړي وریجه دا شیان خرڅوي د دې څنګ ته ولاړ یم د روژې لومړۍ ورځ ده له ده سره یو څو خبرې کوو السلام علیکم ستړی مه شې وروره ستړی مه شې بخیر علي صاحب دی خیر اوسې ډېره مننه په سر کې خو دې که زموږ لیدونکو ته نوم واخلي نوم مې اسراء الله وفادار دی ښه د کوم ځای اوسېدونکی د کونړ ولایت اوسېدونکی مرکز نو دکان کې کومه سودا خرڅوئ تاسې دکان کې موږ سره اوړه دي غوړي ده بوره ده همدغه شین چای دی تور چای دی مکروني ده لوبیا ده ګوړه ده دغه د روژې سامانالات دي سراتیر اچار دي مربا ده ملایي ده خرما خلک ډېر شکایت کوي چې روژې په راتګ سره د دکانداران د خوراکي توکو بیې لوړوي څنګه بیې لوړې شوي که په هماغه حال پاتې دي ولا بیې چې لوړېږي د هغه ځای نه لوړېږي د ننګرهار نه نو دلته سې دغه نشته دی سې غټ غټ سټورونه هم دلته نشته ټوله غټه سودا د هماغه ځای نه راځي ریټونه چې جګېږي موږ د هغه ځای په دغه روان یو که نه اوس جګ شوي روژې سره
اوس ریټونه سې لږ جګ شوي دي څه ډېر نه دي جګ شوي. دا څه کمال دی د روژه کې چې دا ریټونه ورسره جګي باید خو روژه کې موږ د یو بل سره صلې رحمي وکړو ریټونه کمه ګټه وکړو دا ولې دومره جګي ولا موږ خو همدا خوښه ده چې کمه ګټه وکړو جنس چې څومره ارزانه هغه هم نه ښه خرڅېږي او موږ هم کولی شو په څه خاطر دا ریټ جګېږي دا څه وجه ده دا ولا تجاران یې جګوي هماغه ځینه او بل دا چې دا خارج نه چې کوم مالونه اوس راځي په دې باندې ټکس زیات شوی دی دا خارجي مالونه په دغې وجه باندې ریټونه جګ شوي دي او څه هملته هم افغانو ډالرو کې تبادله راځي که نه ډالر چې جګ شي هر سړي د روژې اورېدلي نو که والا هر سړی د روجې اورېدلي دي د وړو بوجۍ په څو ورکوئ تاسې ښه وړه اوس ورکوو په 1410 روپۍ باندې مخکې یو 10 ورځې مخکې په څو مخکې یو 10 ورځې مخکې چې په 1500 روپۍ باندې دا خو بیا ښه شوي نور هم او ښه شوي دي هلته ډالر چې راکاته شوی دی بس دا وړه او غوړي ورسره رانه شوي غوړي په څو دي غوړي په 1010 روپۍ دي ښه او 10 ورځې مخکې په څو 10 ورځې مخکې تقریبا دغه 1080 او 1000 دا خو بیا ښه شوي نور هم ماشاءالله ډېر ښه شوي دي بالکل ښه نو دا خو بعضې خلک شکایت کوي زه خدای دې نور هم ښه کړي نو امین کې و الله داسې نه هم خلک ډېر ویسي او خلک هم ورسره په راحت کې او مشکل جوړ نه شي او الله دې ارزانه کړي موږ هم دا وایو چې څومره ارزانه شي هغه هم نه فروشات ښه کېږي زه خیر اوسې ډېره مننه کور ودان ستاسو نه مننه چې راغی موږ ته مخامخ درنو لیدونکو نو د روژې میاشت ده او دغه ځلوبۍ او مټایانې دا شیان هم خلک ډېر اخلي د چي لپاره دلته د یو ورور سره ولاړ یم چې دغه ځلوبۍ او مټایان دا شیان راایستلي ده سره یو څو لنډې خبرې کوو ستړی مه شي په خیر راغلی تاسو ښه جوړ ډېره مننه نوم دې واخله په سر کې نوم عبادالله دی عبادالله نو دا چی دې راایستلي ځلوبۍ دي مټۍ دي دې ته څه وایي دې ته بیدانه وایي بیدانه ښه او هغه نمکباري دي که نه ته نمکباري وایي دې ته مټۍ وایي مټۍ خو پیشن شنه دي دې کې کم قیمت پکې تر ټولو کم شی دی یا قیمت خو دا د قیمت هم نه دی خو دغه 110 روپۍ نو ټول سلسله وایي هغه 110 کیلو دا په سلسل او دا په ښه نو د روژې کې خو دا شیان دې نه مخکې دې نه بوزه کې به څه شی کېږي هماغه ریټونه دي بوزه کې به هم دا شیان خرڅې او همدلته که دکان کې دننه دکان کې ښه دغه د دکان دی ښه ماشاءالله څنګه کوم شی دی کې ډېر وځي مټۍ ډېره وځي که ځلوبۍ که ځلوبو شوق خلک ډېر کوي ښه روژه ده ځلوبۍ کیلو 100 روپۍ دي 100 روپۍ ښه او دا شیان څنګه وځي ډېر که نه ښه دي خلک یې وړي بیا به اختر کې بیا نسبتا ډېر وځي بیا اختر مخه کې بسکټ او مټیان ډېر وځي او بسکټ او مټایان اختر کې ډېر وځي قیمتونه خو مو لږ کړي دي بوزې په نسبت هماغه ریټونه دي ښه په بوزه کې هم په 100 ورکوئ بوزه کې هم 100 دی او روژه کې هم 100 ښه ښه دا ډېره ښه ده نو په دې هیله چې همداسې تعادل وساتئ او روژې پر راتګ سره ریټونه پورته نه کوي انشاءالله کور ودان ډېره مننه ژوندي اوسئ درنو لیدونکو نو دغه وه د روژې لومړۍ ورځ او اسداباد ښار او د اسداباد ښار د ښاریانو حالات له بېلابېلو خلکو سره مو خبرې وکړلې او د هغوی حال مو تاسې سره شریک کړو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې په اسداباد ښار کې هم تاسې ته چمتو کړله یو ځل بیا چې زه د یوې نوې خپرونې سره تاسې ته راځم تاسې ټول په پاک رب سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ